اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي پاک رب په نامه نن بیا غواړم چې څنګه کولی شو چې په پکسل اپ کې تیار جوړ شوی ډیزاین په هغه کې صرف عکس ولګوو او نوم ورسره ولیکو. پکسل اپ باندې کلیک کوم، راځم همدغه ټکس په ډیلیټ کوم، بیا راځم په دغه درو نقطو کلیک کوم، دغه صفحې سایز برابروم، ایمیج سایز باندې کلیک کوم، بیا راځم د کسټمایز باندې کلیک کوم، د کسټم کې یوټیوب تمنیل راخلم، بیا یې وکې کوم، هغې نه وروسته بیا راځم هغه جوړ شوی ډیزاین راوړم، پلس علامه کلیک کوم، بیا راځم فرام ګیلري باندې کلیک کوم. بیا بعد ته جوړ شوی ډیزاین زه یو ډیزاین ورته انتخابوم، بیا یې راخلم دلته، زه راځم دلته یو ډیزاین راخلم، ته جوړ ډیزاین دی، دا ډیزاین باندې کلیک کوم، اوس راځم جوړ شوی ډیزاین راخلم، په دې ډیزاین کلیک کوم، دا ډیزاین برابروم، یا همدغه شی کلیک کوم، اوس دا راکش کوم په دې علامه، اوس راځم په دغې آپشن کلیک کوم، ریلیټیو پوزیشن کلیک کوم، عمودي ډول سایه برابروم، په افقي ډول سایه برابروم. اوس راځم په دې پلس علامه کلیک کوم، اوس بیا راځم همدې ته یو عکس راوړم یا تصویر راوړم، په دې پلس علامه کلیک کوم، بیا راځم په دې ګیلري کلیک کوم، ګیلري عکس راخلم، اوس راځم اوس د عکس چې دی د هغې ښه په لږ کوچنی کوم، داسې و اندازه څخه شپې و اندازه ورته راخلم که نه چې دا کوچنی شي که نه، 3 په 100 کې عکس ته دا کومه اندازه برابروئ که نه، 3 په 100 کې 3 په 100 کې اصلا د پاسپورټو عکس سایز 3 په 100 کې راخلم، دا کې کوم، او دا یو اندازه کوچنی شولو که نه، زه راځم دا عکس همدلته ځای په ځای کوم، اوس زه راځم د عکس د بیکګراوند ختموم، اوس زه راځم د دغې آپشن کلیک کوم، د هغې عکس بیکګراوند ختموم، بیکګراوند بیا راځم د ایریس کلر باندې کلیک کوم، انیبل چیک باندې کلیک کوم، وګورئ دا عکس په دایره کې بند کړم که نه، نو د دې په څنګه خراب باندې کلیک کوم، خراب کې همدلته په دغې دایره کلیک کوم، کلیک په دایره کلیک وکړو که نه، د دایرې نه وروسته مثال دغه اندازه جوړ شي، د دایرې په شکل سره برابر شي، دغه علامه ووایي دا به د دایرې په شکل برابر شي، په اوکې کې زه راځم دا عکس دلته ریسایز کوم، هغې نه وروسته ډیزاین کمپلیټ شولو، عکس ولګېدو، زه راځم په 3 نقطو کلیک کوم، هغې نه وروسته بیا راځم ایکسپورټ ایمیج باندې کلیک کوم، ایکسپورټ کې کویک شیر کې مثال څومره آپشنې چې وینئ په دې کې د ټولو ته کولی شئ چې کوم ډیزاین ته وکړو چې ډایرکټ یې دغې ته اپلوډ کړئ که نه، که یې نه اپلوډ کوئ نو ډایرکټ راشه په دغه کلیک وکړه په څه شي باندې، په دغې فارمټ کې کوم فارمټ کې غواړئ جی پی جي کې غواړئ چې په عکس کې دا په هغه شي دا ډیزاین د عکس فارمټ ته وړي، که غواړئ چې پي ان جي دا مطلب چې غواړئ چې مثال دغه پي ان جي ته ووښتو نو دغه عکس په پروګرام کې ځای شي، په پینټ پروګرام کې زه غواړم چې پي ان جي ته عکس راوړم، هغې نه وروسته بیا راځم همدلته دې ځای نه شیر کولی شئ که نه، لکه څنګه چې کویک شیر کار کوي دا شیر کار کوي که نه، د شیر په ذریعه کولی شئ ذریعه کولی شئ چې څومره سوشل میډیا هغه دي لکه فیسبوک شولو، انسټاګرام شولو، واتساپ شولو، ټیلیګرام شولو، یوټیوب شولو، څومره سوشل میډیا آپشن چې ته کولی شئ دا کوم ډیزاین ته کړی ته اپلوډ کړي که نه، زه اپلوډ کوم ډایرکټ سیو ټو ګیلري، دا ډیزاین ګیلري کې سیو کوم، سیو په کلیک وکړئ، دا کوم ډیزاین چې کړی و نو دغه سیو شي ته ګیلري ته، نو دا وه پکسل اپ کې تیار جوړ شوی ډیزاین کې عکس لګولو طریقه.